الله الرحمن الرحیم. که یو انسان حقیقت د خپل اولاد په شان وپېژني بیا هم هغه پټ کړي نو د هغه انجام به څه وي؟ راځئ د قرآن کریم د دې عظیم آیات پیغام واورو. د سورة البقره 146 آیات: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ژباړه: هغه کسان چې موږ ورته کتاب ورکړی وو یعنی یهود او نصارا وه هغوی رسول الله صلی الله علیه وسلم همداسې پیژني لکه خپل زامن چې پیژني، خو له هغوی څخه یوه ډله په داسې حال کې چې په حقیقت ښه پوهېږي بیا هم هغه پټوي. د دې آیات شأن نزول هغه داسې و کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وکړ. د یهودو علماو د تورات له نښ څخه پوهېدل چې همدا محمد صلی الله علیه وسلم هغه وروستنی پیغمبر دی چې د راتګ زیری یې ورکړل شوی و. ځینې رښتیني علما لکه عبدالله بن سلام رضی الله عنه ایمان راوړي، خو ډېر نورو د حسد، د مقام یعنې د مینې او یا د خلکو د بشري د ساتلو لپاره یې حقیقت پټ کړ. نو الله تعالی دا آیات نازل کړ او د دوی د عمل یې وغنده. د دې آیات تفسیر مفسرینو هغه داسې کړی: الله تعالی فرمایي چې د اهل کتابو پوهانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبوت کې هیڅ شک نه درلودی. دوی د هغه نوم او صفات په خپلو کتابونو کې لوستي وو، د هغه د راتګ ځای او وخت ورته معلوم و، د هغه اخلاق او نښې ورته معلومې وې، خو بیا هم حسد یې وکړ، د دنیا مقام یې غوره وکړ، حق یې له خلکو پټ کړ. دا آیات موږ ته ښیي چې یوازې د حق پېژندل کافي نه دي بلکې پر حق عمل کول او هغه خلکو ته رسول هم ډېر ضروري دي. د دې آیات ځینې مهمې فایدې هغه دا دي: د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت د پخوانۍ آسماني کتابونو له لارې ثابتېږي. حق باید هېڅکله پټ نه شي. علم هغه وخت ګټه لري چې عمل ورسره وي. حسد او د دنیا مینه انسان له حق څخه لرې کوي. مؤمن باید تل د حق ملاتړ وکړي که هر څومره ستونزې هم وي. نو ګران ورونو او خویندو، نن هم ډېر خلک حق پېژني خو د خلکو د خبرو د مقام د پیسو یا خپلو ګټو له امله یې نه مني او نه یې بیانوي. مسلمان باید داسې نه وي. کله چې قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت درته څرګند شي نو په مینه یې ومنه او عمل پرې وکړه. حق پټول یوازې د یهودو ستونزه نه وه. که یو مسلمان هم په حقیقت پوه شي او د خپلو ګټو لپاره یې پټ کړي نو د همدې آیات له اخطار څخه باید وویرېږي. راځئ چې تل د حق ویونکي، د حق منونکي او د حق خپرونکي واوسو. الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې حق وپېژنو او پرې عمل وکړو او هېڅکله یې د دنیا د ګټو لپاره پټ نه کړو. امین یا رب العالمین.